إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلی چې الله تعالی خپل رحمت سل برخې ګرځولې دی، او الله تعالی د خپل ځان سره یو کم سل برخې یعنی 9 حصے د رحمت حساري کړي، او یو حصه د رحمت یې ځمکې ته رالیږلې. نو دا یو حصه د رحمت چې الله ځمکې ته رالیږلې، کله چې په یو بچی باندې مور او پلار خفه کیږي، نو دا وجه د یوې حصې د رحمت دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دې رحمت د وجې نه یو اس خپله پښه اوچته ساتي، د دې دپاره چې بچي ته یې ضرر ونه رسیږي. په یو صحیح حدیث کې راغلی دي چې کله کافر ته د الله د رحمت اندازه و معلومات وشي، نو کافر به هم د الله د رحمت نه امید نشي. عام خلکو کې یو خبره مشهوره ده چې الله تعالی په خپل یو بنده باندې د 80 یعنی د 80 موریانو نه زیات مهربانه دی. د دې زیاتوالي اندازه و معلومات هیڅ چاته نشته، حالان کې الله په خپل یو بنده باندې د زرګونو میندونه هم زیات مهربانه دی. الله په دنیا کې په هر چا مهربانه دی. کافر ته روزي ورکوي، مؤمن ته ورکوي. کافر ته اولاد ورکوي، مؤمن ته ورکوي. کافر ته اسباب د ژوند برابر کړي، مؤمن ته برابر کړي. په مؤمن به تنګي زیاته وي. په یو حدیث کې راځي چې الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر، چې د دنیا د مؤمن د پاره جیل دی، خو د کافر د پاره جنت دی. په مؤمن باندې قسمه قسم پابندیان لګېدلې په دنیا کې. الله وی ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. الله وی حرام مه خورئ، اسراف مه کوئ. اطیعوا الله واطیعوا الرسول، الله وی زما او زما د رسول اطاعت وکئ. الله وی په قرآن منګولې ولګوئ. نو مؤمن باید د خپل رفتار خپل ژوند په قرآن او سنت برابر کړي، او کافر د الله نه باغی دی چې په هر لار لاړ او هر څه وکړه کوي. نو په ژوند کې سکون نه وي، په زړه کې د الله مینه او هغه احساس نه وي. د مؤمن په ژوند کې الله سکون اچولی، حتی په غریبۍ کې به هم د الله نه راځي. خو که کافرانو ته وګورو، ډېرې پیسې به لري تر ډېره حده، حتی پیسې به یې دومره زیاتي چې په قمار به یې مصرفوي، خو په ژوند کې به یې سکون نه چې خبر شي یو کافر به ځان وژلی. ولې په ژوند کې سکون نه و؟ نو سکون په قرآن کې دی. الله فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب، په ذکر د الله سره زړونه اطمینان حاصلی. نو په دنیا کې الله په ټولو مهربانه دی، په انسانانو، په حیواناتو، په هر چا مهربانه دی. دا یو اهمه خبره ده چې یو هغه رحمت دی چې الله پیدا کړی دی چې هغې رحمت ته مخلوق وایي، او بل د الله ذاتی رحمت دی. نو د دې څه انتها نه ده معلومه چې دغه رحمت څومره دی او چیرته دی او په کومه اندازه دی. نو د هغې پوره حقیقت صرف الله ته معلوم دی. نو د الله د دې ذاتی رحمت د وصول لپاره
یا دغه یو کم سل رحمتونو د حصول لپاره مونږ کومه لاره اختیار کو؟ قرآن د دغه رحمتونو د حصول لپاره 14 اسباب ذکر کړي او په احادیثو کې د دې لپاره 14 اسباب ذکر شوي. مؤمن باید د دغه رحمتونو د حصول لپاره ډیر سوچ وکړي او په دې لټه کې شي چې دغه رحمت د الله حصول کړي او حاصل کړي او د قیامت پر ورځ د دې رحمتونو مستحق وګرځي. نو راځو د دې رحمت د حصول لپاره اول سبب ایمان دی. ایمان هغه سبب دی چې دیتا سبب اساسی وایي، ځکه چې کله ایمان په چا کې راشي نو وروسته د ایمان نه دا کس د الله د رحمتونو مستحق ګرځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. پس چا چې ایمان راوړو په الله او منګولې ولګولې په کتاب د الله تعالی باندې، پس زر دی چې داخل بکړو دوی لره په خپل رحمت کې او روان بکړو دوی لره خپل ځان طرف ته په نیغه لار باندې. نو د رحمت خاصه لپاره اولنی سبب هغه صحیح ایمان دی. د الله رحمتونه ډیر دي، خو د الله رحمت خاصه د هغه چا لپاره دی چې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او رحمت زما فراخ شوه ده هر شتا، پس زر دی چې وبلیکم د رحمت لره هغه کسانو دپاره چې ځان ساتي د شرک نه ورکوي زکات، او هغه کسان چې په آیاتونو زموږ باندې ایمان لرونکي دي. په سورة حدید کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا أيها الذين آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ایمان ولو د الله نه ویریږئ او ایمان راوړئ په الله او په رسول د الله، در بکړو دو حصې د رحمت خپلنا او پیدا بکړو تاسو لره رڼا چې ګرځئ په هغې سره، او بخنه به وکړي تاسو ته الله، او الله بخونکی او مهربانه دی.